أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سورة آل عمران مدنية وهي 220 ركوعا. دریم سپارہ کے دا سورت آل عمران لے پا مدینہ منورہ کے نازل شوی لے دے کے 200 آیاتون دی او 60 رکوگانی دی. اولنی سورت پا قرآن پاک کے سورت فاتحہ، دویم و پسی سورت بقرہ او دا دریم سورت آل عمران لی. پا سورت بقرہ کے اہدنا الصراط المستقیم، خدای منگتا نیغ لار اخیا. دغه سوال قبول شو او سورت بقرہ کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. دا ہدایت دا پارا چکم درخواست شویو منظور شو او دا کتاب قرآن دا ہدایت دا پارا اللہ رو لے گا. سورت بقرہ کے احکام اللہ پاک راولے گل، اکثر احکام شرعیہ داغے اجمالی اور تفصیلی بیان اوشو. زمن کے زی پزید کافران مخالفت اور داغوی سر مقابلہ ذکر شلا، اور پاخر کے دا دعا پا شکل کے دا الفاظ راغلل کہ وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ منگ سر امدادو کے دا کافرانو پا مقابلہ کے. دے جملہ دعائیہ باندے سورت بقرہ ختم شلا. دا دے حاصل و خلاصہ داوا چی کافرانو باندے دا غلبے دعا اشلا. دے مناسبت باندے دا آل عمران آیاتنا نازل شو چی دا کافرانو سرا معاملات پلاس باندے او پج باندے جب باندے مقابلہ پدے کے بدا جہاد ضرورتی لکچ وانصرنا علی القوم الکافرین تشریح او تفصیل پدے کے راغی. دا سورت آل عمران ابتدائی آیتنا تقریباً اتیا. دا دے شان نزول دا سرے کہ دا نجران دا علاقے عیسایانو یو وفد پیغمبر علیہ السلام لراغی
او د دغه وفد مشر ابو حارثه ابن علقمه د علم په اعتبار باندې د عیسایانو یو ډیر لوی لاټ پادریو د په اصل کې عربیو بنی بکر ابن وائل قبیله سړیو پوخ عیسائی شو نو د روم بادشاہانو د ډیر تعظیم کو دله به ډیر مالی امداد ورکو دله ډیر ګرجی جوړ کړي او د مذهب په اعتبار باندې اوچت منصبونه او عہدې دله ورکړي وي نو دا وفد د پیغمبر علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو او اختلافی مسئلے پاگے کے پیغمبر علیہ السلام سره باس کو د دوی د سوالونو په جواب کې د سورت آل عمران تقریباً اتیا سلورنی شلے آیاتونه نازل شوی دي د عیسایانو لومبنه بنیادی عقیده دارا چې عیسی علیہ السلام په خپل باندې خدای دی یو خدای دی او په خپل عیسی علیہ السلام دی یا درې خدایان دی نو یو عیسی علیہ السلام دی یو بی بی مریم او یو الله او دریم عقیده دادا د بعض خلکو د عیسایانو چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی یا خو ثالث و ثلاثه درې خدایان دی یو عیسی علیہ السلام یو بی بی مریم او یو الله د یوې ډلې دا عقیده ده ثالث و ثلاثه د یوې ډلې دا عقیده ده چې بعینه عیسی علیہ السلام په خپل الله دی او د درېمې دا عقیده ده چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی نو پر ابتدائی آیات کے توحید خالص اللہ یو دی دا دا دعوی پا شکل کے بیانی گی کہ اللہ یو دی او بیا پدے باندے عقلی و نقلی دلائل پیش کی دی اللہ یو دی حی و قیوم دی نو پدے مناظرہ کے پیغمبر علیہ السلام دی عیسایانو توئی چی تاسو خو پوئیگے چی اللہ جمدے دے مرگ پہ نرازی اور تمام مخلوق تے وجود ور کرے دے سامان دا بقائے پیدا کرے دے پخپل قدرت کاملہ بانے دا تمام نظام قائم کرے دے اللہ دا غزات دے وے او اس دے پا مقابلہ کے عیسیٰ علیہ السلام تو گورا مرگ با پہ راضی کے با پہ نرازی عیسیٰ یأتی علیہ الفنا با عیسیٰ علیہ السلام با فنا راضی عیسیٰ نو امن الوے آو بے شک چے پچا باندے فنا راضی خپل زان باقی نشی پاتے کولے زان لا ہمیشہ بقا نشی ور کولے بل لبس بقا ور کی نو دا سے ذات خودے نشی کیرے دا عیسایانو دا بعض خلقو دا عقیدہ دا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات تے نو پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل کہ ان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا راضی با پہ فنا نو کہ تیداویل کہ اتا علیہ الفنا فنا پہ راغل دا نو دوی بے دیر زیاد خاموش کریو و پیغمبر علیہ السلام و تی کہ یأتی علیہ الفنا نو دوی دام غنیمت اگرنا چیزا رستو با پی فنا رازی موجودہ فنا پی یاد نکلا دا مسلمانانو دا عقیدہ دا کہ پا عیسیٰ علیہ السلام فنا ندر آگرے جمدے دے قیامت نمخ کے با دنیا تا تشریف روڑی وعدہ با کئی بچی بے کی گی رستو با بیا وفات کی گی اس جمدے دے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو رمبنے الف لام میم دا حروف مقطعات تی جدا جدا حرف ندی او دا متشابہات ندی
او د متشابهات په معنا باندې الله او د الله رسول خپويږي او دا د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم ترمنځ د راز خبرې دي بل څوک په پويږي نه او په قیامت کې ان شاء الله ټول به په پويږي الله لا اله الا هو الله داسې ذات دی لا اله چې نشته لایق د عبادت الا هو بغیر د الله نه الحي القيوم جم دې تل تر تلا الحي جم دې تل تر تلا القيوم قائم دې په تدبیر د مخلوقاتو نزل عليك الكتاب بالحق الله نازل کړی دی تا ته کتاب قرآن پاک بالحق په حق سره مصدقا لما بین یدیه دا قرآن تصدیق کوونکی دی لما د هغې کتابونو بین یدیه چې د دې قرآن نه مخکې راغلي دي وانزل التوراة والانجیل من قبل او الله نازل کړی دی تورات او انجیل من قبل مخکې د قرآن نه هدى للناس وانزل الفرقان هدایت د خلقو د پاره وانزل الفرقان الله نازل کړی دی دا قرآن فرق کوونکی په مابین د حق او د باطل کې هر زمانه کې د هغې زمانې مناسب کتابونه راغلي دي او هر یو کتاب آسمانی د حق او د باطل په منځ کې د حلال او د حرام په منځ کې د دروغ او د رښتیا په منځ کې فیصله کوونکی کتابو قرآن او تمام آسمانی کتابونه دا حق دی ان الذين كفروا بآيات الله بشک هغه خلک چې کفر یې کړی دی په آیاتونو د الله باندې لهم عذاب شدید دی د پاره عذاب دی سخت ان الذين كفروا بشک هغه خلک چې کفر یې کړی دی بآیات الله په آیاتونو د الله لهم عذاب شدید دی د پاره سخت عذاب دی والله عزیز ذو انتقام الله پاک زبردست دی ذو انتقام خاوند بدلې دی مجرمان به بغیر سزا پرېږدي نه د الله نه څوک تښتېدی نشي نو په دې کې د عیسی علیه السلام الوهیت باطل کېدو ته اشاره ده چې عیسی علیه السلام الہ نه دی عیسی علیہ السلام خدای نه دی عیسی علیہ السلام د پاره اقتدار کلی ثابت نه دی عیسی علیہ السلام ته یهود نقصان رسو اراده کړی وه د وجلو اراده وکړله نو عیسی علیہ السلام ورته منت زاری کړي دي خو دغه خلکو د عیسی علیہ السلام هغه منت زاری منلی نه دي نو عیسی علیہ السلام د یهودیانو د پنجې نه په خپله ځان نشو خلاصولی بل به ترې څه خلاص کي ځان هم ترې نشي خلاصولی بل هم ترې نشي خلاصولی نو عیسی علیہ السلام څنګه خدای شو یا د خدای زوی شو چې د یهودو نه خو یې ځان نشو خلاصولی او زوی د پلار په شانتي وي نو چې دی د خدای زوی دی نو خدای عزیز زبردست دی نو دا زوی به هم زبردست و نو نه خدای دی نه د خدای زوی دی بلکې د الله مخلوق دی د الله بنده دی د الله رسول دی والله عزیز ذو انتقام الله پاک زبردست دی ذو انتقام خاوند بدلې دی ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء بشک الله پاک چې دی لا يخفى عليه شيء نه پټیږي په دې الله باندې څه شی في الارض پزمکه کې ولا في السماء او نه په اسمان کې اسمان او زمکه کې د الله نه هیڅ شی هم پټ نه دی د تمام اشیاء علم الله ته حاصل دی د الله علم
محیط تے تمام اشیاء ورغلے دے یو سکنڈ پارہم دا اللہ دا نظرنا سوک پٹی دی نشی دا تمام مجرمان دا اللہ دا نظر لاندی دی پٹی دی نشی تختی دی نشی بچکی دی نشی عیسیٰ علیہ السلام خدے ندے ذکر علم محیط دا اللہ پشانت ورطا حاصل ندے هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء دا اللہ غزات تے یصورکم جستاسو تصویری جوڑ کرے دے فی الارحام پرحمونو کے دمیندو پرحمونو کے استاسو تصویر جوڑ کرے دے کیف یشاء سرنگی چے اللہ اغواری دخپل علم او دا حکمت مطابق اللہ کمال قدرت لری دا مور پرحم کے کہ سنگ نقشہ اللہ جوڑی نو اللہ جوڑ کی کہ مذکر جوڑی کہ مؤنث جوڑی خوبصورت جوڑی کہ بدصورت جوڑی کامل جوڑی کہ ناقص جوڑی نو دا اللہ کاریگری دا پا لکونو پا کروڑونو پا اربونو بندیان جوڑی او دا ہر بند شکل دا بلنا پا فرق وی اللہ شکلو نہ جوڑی خدا اللہ پا کارخانہ کی کمی نرازی کہ پا ظاہر تا تا دو کسان یو شان تخکاری خام خواب پا اغوی کے بفرق وی لکہ دو برغرون پیدا شی خلق وی منگ پہ تیرزو دا خو یو شان تیری خو پا اغوی کے خاص فرق وی پا ظاہر شکل یو دے خو فرق پا کشتا نو دا لکونا کروڑونا اربونا بندیان چے اللہ جوڑ کری دی نو دا ہر یو شکل دا بلنا جدا دے بیا دا لاس پا دے گتو بانے چے کم نقش دے دا کمی کرخی دی دا کرخی دا ہر انسان دا بلنا جدا دی نو بندہ چے گتو لگئی پا یو کاغذ باندے نو اغے کم فرق دے دا لکونو انسانانو دا گتو کرخی دا یو بلنا جدا دی نو دا عجیبہ کاریگری دا سوک کی دا اللہ کی انچی گتا ندا او پا دی انچی گتا کے تقریباً دا ہر چا نقش جدا دے تقریباً شپگو انچ مخ دے پا دی شپگو انچ نقشو کے ہر نقش دا بلنا جدا دا اللہ چا سنگ غواری جوڑئیے یصورکم فی الارحام کیف یشاء تصویر جوڑی ستاسو فی الارحام پر رحمونو دا میندو کے کیف یشاء چا سنگ اللہ اغواری لا الہ الا ہو نشتر لائق دا عبادت او بندگے الا ہو مگر دا اللہ دے العزیز چے زبردست دے الحکیم حکمت والا دے هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هو الذي دا اللہ غزات دے انزل عليك الكتاب یہ نازل کرے دے علیک تا الکتاب قرآن پاک کتاب منہ آیات محکمات بعض پدے کے آیاتنا محکم دی واضح المانا دی صفا واضح مانے دا کہ پجب بند پوئی گی نو دا دے بعض آیاتنا تچے اگورے نو پمانے سڑی پوئی گی نزل علیک الکتاب پدے باندے عرب پوئی گی اللہ تا کتاب نازل کرے دے او بعض آیاتون دا سری بعض الفاظ دا سری چے پا عربیت باندے بخف ہوئے گے خدا دی الفاظونا چے دا اللہ سمراد دے پاگی بند پوئی گی نو دا واضح المعنی آیاتونا واضح الدلالات آیاتونا دا اصل کتاب دے کہ عبادات تی و کہ معاملات تی پدے باندے بنا دی دا نجران دا علاقے دا عیسائیان و وفد دوی چے عاجز شو مناظرہ کے پیغمبر علیہ السلام سا خاموش پاتی شو
نو بطور معارضہ پیغمبر علیہ السلام توئی وی دا عیسیٰ علیہ السلام پبارکے ستاسو پر قرآن کے الفاظ راغلی دی کلمت اللہ روح منہ وی دا الفاظ چی راغلی دی زمانگ دا مدعا ثابتولو دا پر دا الفاظ کافی دی. ہارون الرشید بادشاہ پا زمانہ کی یو عیسائی ڈاکٹرو اگر آگے ان طبیبا حاذقا نصرانیا جاء للرشید فناظر علی ابن الحسین الواقدی ذات یوم علی ابن حسین واقدی سرا یورز مناظرہ اکلا فقال ان فی کتابکم ما يدل علی ان عیسیٰ جزء من اللہ ویستاس پدے کتاب کے پدے قرآن کے دا سے الفاظ شتا چی دلالت کی پدے چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ جز یعنی دا اللہ زوی دے او بیا آیات اولست کلمت القاها الى مریم وروح منہ دا آیات اولست ویستاتو دے قرآن نہ معلومی گی کہ دے جز دا اللہ نہ دے روح منہ نو علی ابن حسین واقدی اغوطو زمان دے قرآن کی بل آیاتم دے لگ وکی با وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ اللہ تاسو دا پارا مسخر کری دی اغسو چی اسمانونو کری او اغسو چی پزمک کری جمیعا منہ دا ٹول دا دے اللہ دا طرفنا نو جمیعا منہ کتا دیتا گور چے وروح منہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا روح منہ جز دا اللہ دے نو دا ازمک و اسمان و سچ پزمک اسمان کری جمیعا منہ دا ٹول دا اللہ اجزا شو نو دا ٹول دا اللہ زامن لڑا شو فقال اذن یلزم ان تکون جمیع الاشیاء جزء منہ لیدین کو معلومی گی چی جمیع اشیاء دا جز دا اللہ دی دا اللہ بچی دی فبہت النصرانی و اسلما ویدا عیسائی ڈاکٹر حیران پاتے شو او اسلام قبول کے مسلمان شو وفرح الرشید فرحا شدیدا وی ہارون الرشید بادشاہ دیر زیاد خوشحال شو وآت الواقدی صلتا فاخرا او واقدی تے دیر وی انعام ورکو نو دے قرآن پاک کے آیاتو ندی دا بعض معنی واضح دا او دا بعض معنی واضح ندا نو دا بعض کسان دا واضح معنی پریگ دی او چې دا کم واضح نه ده هغه پسې شي نو د قرآن پاک هغه آیاتونه چې واضح دي هغې باندې ځان پوه کا او کم چې واضح نه دي نو د هغې غیر واضح معنا دې واضح ته مقابله کا دې سره وګوره نو کم ځای کې چې د الله چې متکلم دی د هغه مراد مبهم وي غیر متعین وی نو صحیح طریقہ دارا کہ دغا مبہم غیر متعین دے واضح تراجع کا نو کم مانا کہ دا دے واضح نا خلاف روزی نو دا غی قطعا نفی دے اکریشی نو دا متکلم مراد با اغا اگرن لیشی کم چے محکماتو کرے دا محکماتو نا مخالف ندے دا سے تعویل و توجیح با نکے کہ دا محکماتنا مخالف معنی روزی نو دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی دی ان هو الا عبد انعمنا علیہ عیسیٰ علیہ السلام ندے مگر زمنگ بندے منگ پہ انعام کرے دے بلدے فرمائی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم حال دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پنیز
دا آدم علیہ السلام پشانتی دی خلقه من تراب اللہ پاک آدم علیہ السلام دا خورو پیدا کر نو دا عیسیٰ علیہ السلام چی پلار نشتا نو توی چی عیسیٰ علیہ السلام لپلار نشتا نو اللہ پلار دی نو دا آدم علیہ السلام خو نمور شتا و نی پلار شتا دا غب پلار سوک گنی نو چام ندیر چی دا آدم علیہ السلام پلار اللہ دی نو دا عیسیٰ علیہ السلام پلار اللہ ندی نو دا آیاتونا یادا سے نور آیاتونا دینا معلومی گی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پسندیدہ بندہ دی دا اللہ مخلوق دی خدای ندی دا خدای زوی ندی اس کے یو بندہ دا محکمات واضح المعنی آیاتونا دے تسترگی پٹی کی او عیسیٰ علیہ السلام تا کلمت اللہ یا روح منہو دے تو گوری او دے پورن خطی وی چی بس دا آیاتونا چی دینو دینا معلومی گی چی عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زوی دی نو دا خلق کو گرفتار والا دی فاما الذین فی قلوبهم زیغ دیتا کو گرفتار خلق اللہ پاک وی دی نو کم چی سلیم الفطرت وی دا متشابہات و پبارہ کے اگوی پا تحقیق و تفتیش پا سزینا بلکہ اجمالاً پا دی آیاتون ایمان روڑی چی دا دینا دا اللہ سمراد دے بس دق حق دی او دا کلام برحق کلام دے او دا یو مصلحت دا وجنا اللہ دا دے معنی منگتا ندخ کارا کرے نو دا قلار دا سلامتیا او دا احتیاط تا او دا چا زلونا چی کاگلی محکمات واضح المعنی آیاتونو تا استرگی پتی کری لی او متشابہاتو پس لگی دلی دی دا خپل خواہش مطابق دا غی معنی رو باسی دقا خلق غلط تی او دی دا پارا سخت عذاب دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی دی چی کل دا سی خلق اوینے چی اگا دا متشابہات و پا تفتیش کے لگی دلی دی دا سی خلقو نا لری و تختا دا اگا خلق دی چی دا دوی ذکر اللہ قرآن کے کرے دی یو حدیث مبارک کے راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تا پخپل امت باندے دا دریو خبرو یر دا اول دا چی مال با دیر زیاد شی نو دا دی پا وجہ باندے یو بل سر حسد کے مبتلا شی قتل و قتال بشورو شی دویم دا چی دا کتاب اللہ با مخی تا کلو شی مطلب دا چی دا ترجمے پا ذریعہ باندے امی او جاہل اغا دا پوی دعوی شروع کی چی دا اللہ پا کتاب خپوئی گم او پا دے کہ دا سی خبری دی چی پاگے بندن نپوئی گی یعنی متشابہات نو دا متشابہات و دا مانو دا پویدو کوشش بشورو کی حال دا دے چی دا دے مطلب صرف اللہ پی جنیبل سوکنا درم دا دوی علم بزیاد شی نو ضائع بے کی او دا علم زیادے دو کوشش بیا پریگ دی هو الذي انزل عليك الكتاب دا اللہ غزات تے انزل عليك الكتاب چتا تے کتاب نازل کرے دے قرآن منہ آیات محکمات بعضی دا دین آیاتون دی محکمات واضح المعنی دی واضح الدلالات دی ہن ام الكتاب دق اصل دا کتاب دے دا عمل دا پارا و اخر متشابہات او بعض نور متشابہات تی خفی المعنی پٹ معنی والا دی فاما الذین فی قلوبهم زیغ پس ہر چی اغا خلق دی چی داوی پزلنو کی کوگوالے دے فیتبعون ما تشابہا ندوی کوششو پہ روی کئی ما دا اغی تشابہ منہو چی متشابہات تیو خفی المعنی دی ابتغاء الفتنت دا پارا دا فتنی طلب کولو وابتغاء تأویلہ او دا پارا دا معلومولو دا معنی و دا تفسیر دا اغی وما یعلم تأویلہو
علم نلری د تفسیر او د معنی د دی الا الله مگر یو الله الله ته د دې معنی او تفسیر معلوم دی والراسخون فی العلم یقولون او کم چې مضبوط علم والا دی اهل سنت والجماعت والا والراسخون فی العلم او مضبوط علم والا یقولون وی آمنا به من پدی باندې ایمان روڑے که محکمات تی که متشابهات تی من پدی باندې ایمان روڑے کل من عند ربنا دا ټول زمنګ د رب د طرف ندی وما یذکرو نصیحت نه قبلی پدی باندې ځان نه پوهی پدی باندې الا اولو الالباب مگر خاوندان د علم ربنا لا تزغ قلوبنا اے زمنگ ربا مکہ وزلون زمنگ بعد اذا ہدایتنا رستو دا دین چتا منگ تا ہدایت کرے وحب لنا من لدنک رحمہ را اوبخ منگتا من لدنک دقبل جانبنا رحمتا مہربانی و رحمت انکا انت الوہاب بے شکت وربخن کے ربنا اے زمنگ ربا انکا جامع الناس بے شکت راجم کون کی دخل کو یہ لیوم پا اگر وز کی لا ریب فیہ چہ حس شک شبہ نشترے پراتلو دا اگر وز کی دا قیامت روز ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یخلف المیعاد مخالفت نکی دخپل وعدے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين